دغه کیکه دا اوس نصب. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ ورډ پروګرام ته تقریبا تر ریفرنس منو رسیدلی وو. نو نن بیا راځو ورډ ته. له ورډ څخه وروسته به زه د صفحه نورمال حالت ته کم ریفرنس منو ته که نه تر کوم د تر سټیشنه پورې رسیدلی تر دې ځایه. نن راځو نن به چې وایي کیپشن به وایي. کیپشن څه کار کوي؟ راځه ما مونوګراف چېرته و؟ دا مونوګراف به راخلاص کړم. ښه اوس راځو ګورئ دا مونوګراف ده. تېره ورځ خو په هغه سر خلاص و په ټیبل اف کنټینټ مشکل خو نشته. د عنوانو فهرست هم جوړاوه که نه. اوس راځو چېرې تاسو دلته عکسونه استفاده کړئ. زه راځم یو څو عکسونه راخلم. صحیح سو. راځم یو ډسټاپ ته یو مې مثال دار عکس راواخیستو او دا ډېر غټ ده. دا به یو څو کوچنی کمیه دغومره صحیح سو. دوهمې صفحې ته راځم. بیا راځم دلته کلیک کوم. له کلیک څخه وروسته انزرت ته راځم. له انزرت څخه ډسپلیسي ته ډسپلیسي ته چې راغلی نو تاسو ورته سي مثال دغه عکس انزرت که اوس ګوره دا دوهم عکس. صحیح سو. دریم عکس دغه صفحې ته راځم. انټر که دلته تاسو کلیک وکړئ له هغه وروسته انزرت نه وراسئ ډس ډیوایس ته لاندې راځي مثال یو بل دغه عکس ورته استفاده کوم. صحیح سو. نو همدارنګه لاندې راځي مثال دلته هم یو ورته راخلمه انزرت له وروسته ډسپلیسي څخه وروسته دغه عکس. اوس د عکسونو فهرست جوړوو. تاسو وایئ چې تا مونوګراف کې څو عکسونه استفاده کړي. نو داسې خو به نه کړئ چې مثال داسې هر یو ورته وګورئ یو دوه درې څلور پنځه. نه د مکتب کتابونه هم لیدلي دي. څه رقم لیدلي؟ نه مثال تاسو اوس ګورئ دو ځای کې دغه عکس یې ما دلته راوړه. صحیح زه هغه ښه مثال د پیغام سر خلاصېږي. دا عکس خو در معلومېږي. دلته یې لیکنه کړې تر دغه ځای اخره پورې دلته لیکلي درته وایي د شپږم فصل دریم عکس ته وګورئ. اوس هم په یاد شو؟ آفرین. غواړئ چې مثال په یو شکل سره دا عکسونه هم جوړ کړئ بیا به راځي مثال دا عکسونه دغه شکل سره برکونه ولاړو. اوس خو معلومېږي که نه. راځو اوس ګورئ. اوس راځو تاسو غواړئ چې مثال دغه عکسو ته تاسو په یغو شکل سره څه شی ورکړئ هغه عنوان ورکړئ بیا به راځي ریفرنس څخه وروسته سټیشن ته رسېدلی. اول چې سټیشن باندې کلیک وکړئ تاسو ته ګورئ دغه پیکچر ته څه نوم ورکوئ؟ فیګر 1. تاسو غواړئ چې دې نوم چینج کړئ. دا څه ده؟ فیګر ده که پیکچر ده؟ پیکچر ده. دا عکس د فیګر ده که پیکچر ده؟ اوس تاسو راسئ دا ورته چې مثال نه څه ده؟ جیشن ده که نه. او ټیبل خو هم نه ده. دا اصل څه ده؟ پیکچر ده. خو دلته پیکچر نه څه غواړئ چې مثال دلته پیکچر اضافه کړئ نو لیبل لرو دلته ورته ولیکئ چې مثال څه پیکچر ورته ولیکئ او دا هم اوکې که اوکې دی که اوس ګوره پیکچر را اکران نه وایي. اوس دلته ورته انتخاب کړئ دا څه ده؟ دا پیکچر ده. پیکچر دی ولیکئ ګوره پیکچر ون را اکران. اوس بیا کوم معلومات ورسره لیکي که نه لیکي دلته ډبل کوتیشن ورکړه دوه ټکي سر په سر. مثال درته ولیکه چې د اول فصل دوهم تصویر او دا شیان ورته ولیکه. صحیح سو. په قوس کې داسې لیکلي دي خو که نه. زه مثال ورته لیکم چې د شپږم فصل منفي زه یې په قوس کې نشم ځکه ورته 12م تصویر. صحیح سو. دا خو اوس دلته پوزیشن چیرې راځي؟ بیلو سلیکټډ ایټمز. کوم عکس موږ انتخاب کړی دی هغو لاندې راځي بیلو ورته انتخاب ده. که چېرته تاسو ورته څه شی اباو د عکس برسېره ده راسي او که ډیلیټوي کوم دا اضافه کړی دا پیکچر ډیلیټوي بیا ډیلیټ باندې کلیک وکړو کېږه. اوس ګوره پورته پیکچر ون را اکران څه ورسره لیکلی دوهم عکس ته راځم. صحیح سو. دې ته راولو کلیک وکړه د سټیشن ته راسي. اوس اتوماتیک څنګه څو سو دوهم پیکچر سو. اوس دې ته هم لیکن چې مثال ده ورته ولیکه چې دا د اووم فصل څوم تصویر ده؟ دوهم تصویر ده. صحیح سو. منفي به ورکړو که نه. دوهم دا قوس پسې باندې څه ده؟ پیکچر ده. برسېر راسي که لاندې ورنه دا هم ورته وکړي که صحیح سو. دا دوه. دریم تفسیر راځو. دریم عکس هم په دغه شکل سره دا عکس انتخاب کړئ. عکس انتخابېدو څخه وروسته انزرت کیپشن ته ورسېد دا دوه ټکي سر په سر بیا ورسې مثال ورته دی دا د دریم فصل څوم تصویر ده؟ دا 12م تصویر ده. بیا راځو دا قوس پسې باندې که صحیح سو او دا هم اوکې کوئ. او لاندې بل عکس و که نه و دا عکس هم ته دا عکس انتخاب کړئ. انزرت سټیشن ته راسه مثال دا دوه ټکي سر په سر له وروسته قوس شروع درته اجازه ده د څلورمې په شپږم او دا هم دا هم اوکې. ګوره برابر شو که نه شو برابر؟ اوس ټول عکسونه چې هر څومره یې په دغو ترتیب برابر کړئ. اوس راځو د دې ټیبل اف کنټینټ خو مې تېره ورځ جوړ کړی و د عنوانو. اوس تاسو وایئ چې زه د عکسو ټیبل اف کنټینټ جوړوم بیا به دلته کلیک وکړم. کومه صفحه کې جوړوم؟ په دې صفحه کې انزرت ټیبل اف فیګر. صحیح سو.
په دې باندې کلیک وکړئ لکه چې کلیک وکړو ګوره انډیکس ګوره بدوجه کې ټیبل اف کنټینټ ویل ټیبل اف کنټینټ ګوره بدوجه کې ویل کوم ویل دغه ده دغه ورسته ګوره چې ده ټیبل اف فیګر ده دا ټیبل اف اتورایټیز ده صحیح دا کله فعال کیده بدل ته فعال کیږي اوس بیا مثال کوم تنظیمات دي مثال د پیج نمبر ته ولري کړي ونه لري مثال دغه نقطه ولري کې ونه لري دا ورته چینج کړي مثال کوم شکل سره دي فارمټ کوم شکل سره ورته دا کلاسیک سره کوم ده دا رقم ورته خي ورته نه دا چی دي فارمټ ټیمپل هغه نورمال حالت ته وکړه کیپشن چی ده عکسونه دي کې ټیبل دي ټیبل ورته انتخاب کړه ټیبل به درته راغلی اوس ټیبل نه د چی دي پکچر دي پکچر ته انتخاب کړه غوړه سره دا سره کنه دا ورته وکړه وکی ګوره تاسو ټیبل اف کنټینټ جوړ کړو جوړ نکړو د چی ټیبل اف کنټینټ جوړ کړو دیکسو اوس راځه کنټرول نه سب دې باندې کلیک او اول عکس ته ورسې کې ورنوسته که غواړئ دا معلومات بیا لاندې راسي دا به چیرته انتخاب ویا بیلو بو انتخاب لاندې سره هم خلاص ان شاء الله بل اپډیټ لرو اپډیټ څه کار کړه بسم الله هم زغه ترته سره کوم په یو کې ور داخلم نو بیا به تاسو انتخاب کې انزرټ سټیشن تراسي اوس دا چې دا فیګر پکچر وان دی ولې واخص یو بل عکس برا اخلم دا ډیر زول ده صحیح لاندې براسو په دوه صفحه کې کلیک وکړئ انټر کړئ انټر څخه ورسته انزرټ تل انزرټ څخه ورسته پکچر تسکل رااله اوس ورته مثال دغه عکس دا عکس مې راواخیست او ریفرنس مینو ته ریفرنس مینو انزرټ سټیشن باندې کلیک وکړئ پنځه دې ته نمبر نه ورکوم صحیح سب دوه شکل سره د هم توګه اوس دې ته مو شی ورکو سټیشن هم کو خو په د ټیبل اف کنټینټ کې ستا نسته څو خپل کېږي دا به انتخاب کې ګور اپډیټ فعال شو کنه سو فعال اوس اپډیټ باندې کلیک وکړه فقط پیج نمبر غواړي او کې ټول ټیبل ورته ټول ټیبل غواړم ټول ګور پنځم هم راي کرانه اوس بیا کنټرولونه څخه کلیک وکړه تاسو بس کراس ریفرنس هم چیرې ویلو هم منو کې ویلو ګوري په انزرټ منو سره دلته لینک او بوک مارک او کراس ریفرنس دا هم د فهرست ډول ده که غواړئ مثال د دې فهرست جوړ کړئ کراس ریفرنس باندې کلیک وکړه اوس څه شی دی دا د ټیبل اف کنټینټ نه موږ اوس څه شی حالت سټیشن کړی پکچر ول ټیبل ول نو تاسو به تاسو چیرته انتخاب کړئ پکچر به پیدا کړئ پکچر چیرې دی لاندې براسه پکچر باندې کلیک وګوره ټول راغلو کرانه اوس دا اټکا انزرټ کا دا ارسو راځي مثال دی خو ته بیا کلیک انټر کا انټر څخه ورسته دوهم داسې انزرټ کا او دریم داسې انزرټ کا دا هم انزرټ کا دا ټول انزرټ شو کې انزرټ نشو غواړئ چې پیج نمبر هم راسي بیا راځي دلته کلیک کوم مثال دی خو ته ځه اوس توجه کې پیج نمبر غواړئ اوس دلته ګوره چې ورته انتخاب دی انزرټ ریفرنس 2 دلته انټر سټیشن انتخاب ده ورته نه دلته چې غواړم only label and number غواړم انزرټ کې ګوره دی وو اپلیکیشن نمبر درته وکړي صحیح هغه خط کې په هغه کې پیج نمبر به درته کوي سر خو خلاصيږي ان شاء الله لیور سره راځو مارکینګ ټرایلر مارکینګ ټرایلر کار کوي دا به مکمل لري کوم دا به ډونټ شک دا به هم لري کوم راځم ورډ پروګرام ته ورډ پروګرام بر اخلاص کو او دلته به خپل کې مساوي ارندي قوشرو قوزبان یا مساوي ارندي قوشرو مثلا دومره معلومات مو ولیکل ورسره قوزبان انټر صحیح سو راځو ریفرنس مینو ته ریفرنس مینو ته دلته مارکینګ ټرایلر مارکینګ ټرایلر څه کار کوي تاسو مثال غواړئ دوه چې ورته لیکن سي خالد ولید سلیم حکیم بل عمر دا ماخذونه دي صحیح سو غواړئ چې سل د ماخذو په هر جوړ کې به یو ماخذ دغه د انتخاب کا ماخذونه خو در معلومه شي دي نن دی ورېدلای ماخذ ګوري تاسو مثال مونوګراف لیکئ صحیح سو یو موضوع چې د مثال یو کتاب مراوخته په اخر کې باید هغه ذکر کوي ته ادي کوم کتاب شراخیسه فرنا موضوع دي شراخیسه ده ابا راوخله دی یو کتاب لیکوال نوم به د کتاب نوم به چاپ جایبه مثال چیر چاپ سو مثال مدینه کې په کوم کال کې جوړ سوی د چا لیکل کوم معلومات چې هغه ته به ان شاء الله د ماخذو په هغه هم یو غسله درکوم مثال څنګه ماخذونه لیکو هغه ورته لیکي صحیح سو اوس چې د خالد څخه ورسته دا راسي څنګه کوي بولډ ویټالیک دی کې نه دا کولای شي دلته تاسو سره کوم کا مارک ګوره دا څنګه شو مارک شو کلوزي که یا مثال راځه دا انتخاب کړه دلته به کلیک وکړئ د ترڅو دلته راسي مارکه دریم هم په دغه شکل سره انتخاب کړه ټول انتخاب یې دلته کلیک وکړه کلیک یو کړه به سي مارکه او حاکم په دغه شکل سره انتخاب کړه دا هم مارکه دا هم په دغه شکل سره انتخاب کړه انتخاب یې دلته کلیک وکړه دا راسي او دا هم مارک صحیح سو دا ټول څنګه سو ماسک دا کلوز کا و چیرې په هر جوړه زه ته اوس ګورې دا څنګه ښکارېږي دا
پاراګراف سره غل ټول سره دا ول راغی ځکه چې دلته هم منو کې اتوماتیک پاراګراف څنګه کیږي سره فعال کی دا بغیر فعال کی اوس ګوره ختم شو ریفرنس تراسه اوس دلته انزرت انډیکس باندې کلیک وکړه انزرت انډیکس څنګه اوس ګوري فعال شو مخکې ټیبل اف کنټینټ ټیبل اف فیګر فعال او چې فعال ده انډیکس اوس راځي مثال بیا ورته چې لاین دغه پیج نمبر دی ولا ریکریونه لته ټول ورته انتخاب ولا سې ورته نه لري یا مثال ورته انتخاب کسته نقطه دی ولا دا هم ورته وکیکا اوس ګوره حکیم خالد سلیم څوم نمبر صفحه کې ده ټول پاتې ولی ټول نمونه مل دی چې یو ځای انتخاب کړه تاسو جدا جدا انتخاب کړئ اوس ګورئ ټول سره کوم څو یو ځای خو یو خبره ده دا لینک نه دی صحیح سو دا لینک نه ځکه دا څه دی ماخذونه دي سره خلاصي کنه لې غور سره د تاسو ته ولې کې یو خالد لري بل ولید لري بل حکیم لري حکیم مې کنه بل ورته لیکن مثال حکیم ده بل ورته لیکن سلیم ده بل ورته لیکن عمر ده بل عبید ده صحیح سو عبید او بل مرزا ورته لیکن مرزا مې ورته لیکو خان مې ورته کو علي خان مې ورته لیکو سلیم خان مې ورته لیکو دا نومونه اوس په دې کې یو نفر دوه نفره ډاکټران دي درې نفره انجینران دي غواړي چې دا مشخص کړي څو نفره ډاکټران دي څو شری انجینران دي دا به ټول انتخاب کوي بیا دلته مارک اپډیټ خو چې پوسویا دا یو بل نفر اضافه کوي بیا ټول انتخاب کوي دلته به اپډیټ صفحه دي سیسو مارک سټیشن څه کار کوي مارک سټیشن باندې کلیک وکړه اوس خالد ده دا څنګه کا مارکا کټګوري چی شته کټګوري ته ولرسه اوس ګوره دلته یو کیسز د بل سټیټس ده مثال روز د کې مثال ډاکټر او انجینر نه څه د تاسو د انتخاب کې داړن کا در ټول کې ځب چی تبدیل کا ټیچر ورته ورکو دا ریفریس نه بیا په انجینر ورته تبدیل کلاس بیا دا دا آفرین دا ورته وکیک سیسو بل نفر دا انتخاب کړه د انتخاب کلیک وکړه کلیک څخه وروسته مارک د کلیک وکړه دا کټګوري څه ده کټګوري ته ولرسه ټیچر نه دا مثال لاندې ورته راسه دا نه سیده د ټیچر ته انتخاب کړه دا ورته مثال دا ډاکټر ریفلیس تبدیل کا ریفلیس کو او دا هم وکیکا وکی څخه وروسته از مثال دا هم یا مثال راځه دا بل هم انتخاب دا انتخاب کا دلته کلیک وکړه مارک کټګوري ټیچر او کی سیسو دا بل انتخاب کا نه مارکا کټګوري دا چیش کا ډاکټر کا سیسو اوکی نه هغه څه به غلطی راځي سیسو دا انتخاب کا مارکا کټګوري تراسه کټګوري دا هم څنګه کا ټیچر کا او دا باید هم دا انتخاب کا کلیک وکړه دا انتخاب کا کلیک وکړه کلیک څخه وروسته مارک کټګوري چې دا هم ټیچر اوکی کا دا هم کلوز کا دا نور تاسو کې سیسو اوس کوغاله دې ټیبل اف کنټینټ جوړ کې انزرت ټیبل اف چلرو تروت کسلرو دې باندې کلیک وکړه اوس بیا د تنظیمات دا توکي کا اوس ګوره درته وایي مثال دا مکمل نفر تاسو لري ولې دا درته وایي کیسز دلته باید درته وایي نه فکر سوالونه خو تاسو خپل کمپیوټر کار کې شته توکي دلته کیسه ټیچر او کوم نفر سره ټیچران دلته درته کیسه او کوم نفر سره انجینران دلته درته سیدا به ان شاء الله بیا په ایکسل کې ډیر څه وایي چې دلته مشکل نه سکسم صاف خلاص نه سر هم خلاص ته مشکل خو نشته او اپډیټ خو در معلومیږي اپډیټ څه کار کوي یو نفر اضافه کړو انتخاب کړو میلینګ سبا ته به تاسو نن هم کارخانه کې کړو نن به بس دمره سبا به تاسو یو دی واده کارت جوړوي سیسو دی واده کارت سو سرټیفیکیټ سو سم ډیزاین دی واده کارت جوړ کړه چې سبا ټول کار پیغو کړه سیدا اځه پیغو کار وکړه واده کارت مو جوړ کوسه کوم صفحه کې جوړ کړ پور کې جوړه کوي چې پور کې جوړه کوي سیسو لنډسکیپ پور نو کارت نو ګور کارت دغه شي په خو سي په ان شاء الله مشکل خو نشته نو سبا د میلینګ باندې منو باندې غوي تر دې چې خپل سوال پوښتنه نه